غوره ملګری. کتاب د پوهې سرچینه او د افکارو د بدلون وسیله ده. په ژوند کې هر راز بدلون په افکارو کې له بدلون څخه پیلېږي. د ستر ځواکمن په سپېڅلي نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو او د غوره ملګري د خپرونې مینهوالو، زما سلامونه او مینه ومنئ. د روغتیا په هیله مو خوشحاله یم چې یو ځل بیا په نننۍ خپرونه کې د عثماني خلافت کتاب له 9مې برخې سره مو خدمت ته حاضر شوی یم. قدرمنو اورېدونکو، د کتاب دا برخه په دې عنوان پیلوو: د لومړي سلطان محمد وفات. کله چې لومړي سلطان محمد د خپل امپراتورۍ ټولې را پیدا شوي فتنې له منځه یوړې، نو د داخلي نظام ټینګېدو ته یې ځانګړی پام واړاوه، تر څو راتلونکي کې بیا داسې پیښې رامنځته نه شي چې د امپراتورۍ د بربادۍ او په ډلو ډپلو ویشلو لامل شي. نو په دې وخت کې ورته د اجل پیغام ورسېد. بایزید پاشا یې راوغوښته، ورته ویې ویل: ما خپل زوی مراد خپل ځایناستی وټاکه، له هغه ملاتړ او اطاعت وکړه، لکه څنګه چې د ما سره اخلاص درلود هغه سره یې هم ولره. مراد ما ته راوله، ځکه زه له بسترې نشم پاڅېدی. که د مراد له راتلو مخکې وفات شوم، نو پام چې زما د مرګ اعلان ونه کړې. په 829 میلادي کال سلطان لومړی محمد په انډریانوپول ښار کې وفات شو. په دې وخت کې عمر 43 کاله و. له دې وجې چې د سلطان د وفات له امله کومه بده پیښه رامنځته نه شي، دواړو وزیرانو خبره یې وکړه چې د سلطان د مرګ خبره به پټه ساتي، تر هغې چې مراد شي. په اردو کې به هم دا خبره خپره کړي چې سلطان ناروغ دی او د هغه زوی بدل ته راوغوښتل شي. مراد 40 ورځې وروسته ایډریانوپول ته ورسېد او وزیرانو ورته د امپراتورۍ کلیګانې وسپارلې. لومړی سلطان محمد په اسلام، علم او فقهاو مین و. په همدې خاطر د دولت پلازمینه یې له ایډریانوپول چې د فاتحینو ښار و، د فقهاو ښار بورسا ته انتقال کړه. سلطان ډیر میناناک، د لوی مرتبې، سنجیده فکر، صبر او دوستانو او دښمنانو پر وړاندې د ځانګړي خوی لرونکی پاچا و. شپږم بحث: دوهم مراد. دویم مراد له خپل پلار محمد چلبي وروسته په 840 هجري کال د هغه ځای ناستی شو. په دې وخت کې د عمر له 13 کلونو ډیر نه و. د کم عمر له وجې یو لوی واکمن ثابت شو. مراد د خدای په لاره کې له مبارزې سره ډیره مینه درلوده او اروپایي سیمو ته د اسلام رسول یې ارمان و. هغه په خپل رعایت کې د تقوا، عدل، شفقت او مهربانۍ له کبله ډیر مشهور و. سلطان مراد د هغو ټولو کورنیو بغاوتونو په ختمولو بریالی شو چې مشري یې د کاکا مصطفی کوله. له مصطفی سره به د مراد د دښمنانو مرسته کوله. سلطان مراد چې له کومو دسیسو، پلمو او ستونزو سره مخ کېده، د هغه تر شا د بیزنطیني واکمن دویم ایمانویل هم لاس و. د به مصطفی ته هر ډول مرسته رسوله، تر دې چې د ګالیپولي ښار یې هم کلابند کړ. سلطان مراد خپل کاکا ونیو او اعدام یې کړ. له ده وروسته به هم دویم ایمانویل د سلطان پر وړاندې پلمې جوړولې او د سلطان ورور یې د ده پر وړاندې تیریست او لږ وخت لپاره یې د خپل پوځ سپه سالار کړ، تر دې چې د اناتولیا نیقیار ښار یې په خپله ولکه کې راوسته. مراد هم خپل پوځ ته د خوځېدو امر وکړ او په تیزۍ سره تر دښمنانو ورسېدل. مخالفو پوځونو ته یې ماتې ورکړه. مخالفین ورته د سر په ټیټولو اړ شول. سلطان د دوی کار تمام کړ او د قسطنطینیې پاچا ته یې د هغه د ترسره شوو توطیو سزا ورکړه. دوی د عثماني لښکرو د ایسارولو هڅه وکړه، خو دا د دوی په وس او توان پورې نه وه. په 833 هجري ښار ونیول شو او د تل لپاره د عثماني دولت یوه برخه شوه. سلطان مراد په بالکان کې راپورته شوي بغاوتونه له منځه یوړل او د سرکښانو د ټکولو لپاره یې لښکر واستاوه چې هغوی بیا بیلتون غوښتونکي غورځنګونه د تل لپاره ورک کړل. سلطان مراد غوښتل چې په دغو سیمو کې د عثماني دولت زورور شي، نو په همدې وجه د ولاشیا اقلیم د تابع کولو لپاره روان شو. ولاشیانو په کلنۍ مالیه ورکولو معامله وکړه. د سربیې نوي پاچا سټیف لازار میچ د عثمانیانو په وړاندې سر ټیټېدو ته اړ شو او تسلیم شو. له سلطان سره یې دوستي وکړه. عثماني لښکر د جنوب په لور ولاړ او د یونان په ښار کې د عثماني واک د ترلاسه کولو لپاره لاس په کار شو. په ډیره لږه موده کې د سپېڅلې مبارزې په کولو د البانیا او هنګري ټولې آزادې سیمې تر خپل واک لاندې راوستې.
عثمانیانو په 834 هجري کال د البانیا په نیولو بریالي شول او د یرغلونو مخه یې د دغو سیمو جنوب ته کړه. پاتې شوه شمالي البانیا، نو له هغوی سره د عثمانیانو سخته جګړه رامنځته شوه. د البانیا په غرونو کې له عثمانیانو سره په جګړه کې البانیان بریالي شول. له دې وروسته یې ځینې نور بریدونه هم شان کړل. که څه هم سلطان مراد په خپله د پوځ مشري کوله، عثماني پوځ ته د ماتې په ورکولو سره سخت تاوان ورسېد. نصراني هیوادونه د البانیانو تر شا ودرېدل او د عثمانیانو پر وړاندې یې ورسره مرسته کوله. په ځانګړي ډول بلغاریا حکومت چې له دې خبرې ویرېده چې دې ته نږدې ګاونډي امپراتوري به د عثمانیانو په ولکه کې راشي، هغه ساحل او بندرونه چې له مدیترانې څخه بهرنۍ نړۍ ته د دوی د رسېدو لپاره یوه ځانګړې لاره به له دوی څخه به ونیول شي او دوی به په یو کوچني سمندر یعنی ادریاتیک سمندر کې بندیان شي. په همدې ډول دویم مراد په البانیا کې خپل حکومت قوي او ټینګ نه کړ. پاتې شوه د هنګري د جګړې خبره. عثمانیانو په 842 هجري کال البانیانو ته ماتې ورکړه او 80,000 پوځیان یې ورڅخه بندیان کړل. د هنګري د ډیرو سیمو له نیولو وروسته د سربیا او بلغاریا د پلازمینو د نیولو لپاره مخ په وړاندې ولاړ، خو په خپلو هڅو کې بریالي نه شول. ډیر ژر یوه هوکړه ترسره شوه کومه چې د پاپ د عیسویانو د رومن کاتولیک ډلې تر ټولو ستر مذهبي مشر له لوري امان ورکړل شوی و او پاپ د دوی د بریا لپاره دعا هم کوله. د دې هوکړې موخه له ټولې اروپا د عثمانیانو شړل و. په دې کې هنګري، پولنډ، سربیا، د افلاق سیمې، جنیوا، بلغاریا، د بیزنطین پاچا او د برګنډي دیوک شامل وو. له دې پرته په دې هوکړه کې جرمني او سلواکي پوځونو هم برخه درلوده. په دې هوکړه کې د صلیبي پوځونو با تجربه مشر ته چې یوحنا نومېده د پوځ مشري ورکړل شوې وه. هنادي صلیبیان د پوځونو په مشري کولو سره مخ په وړاندې راغلل او د جنوب په لوري له دنواب څخه د تېرېدو په مهال یې د عثمانیانو برید وکړ. په 846 هجري کال عثمانیان په پرله پسې ډول له ماتې سره مخ شول. عثمانیان د سولې وړاندیز ته اړ شول او په سیجادان کې د 100 کلونو لپاره د سولې هوکړه وشوه. هوکړه په 848 هجري کال کې د جولای په میاشت کې وشوه. عثماني واکمن له سربیې سره په سولې سلا شو او په دې سره د جارج فرانکو فتشن حکومت تسلیم کړ. په دې ډول سلطان مراد افلاق هنګري ته وسپاره او د خپل لور خاوند محمود شلبي ته چې د عثماني لښکر قومندان و 80,000 ډوقه روپۍ ورکړې. هوکړه په دوه هنګري او عثماني ژبو لیکل شوې وه. د لادیسلاسي پاچا په انجیل قسم وکړ او سلطان په قرآن کریم چې د هوکړې شرطونه به نه ماتوي او په بشپړ ډول به د هوکړې نه ماتېدو ته ژمن وي. سلطان مراد چې کله له خپلو اروپایي دښمنانو سره هوکړه وکړه نو د اناتولیا په لور وګرځېده. په دې وخت کې ده ته د خپل زوی د مرګ خبر ورسېده. د زوی د مرګ خبر سخت ټکان ورکړ او له نړۍ بیزار کړ. خپل زوی محمد ته د امپراتوري واګې وسپارلې او تاج و تخت یې پرېښوده. د محمد عمر 14 کاله و. د د عمر د لږوالي له امله یې پلار له د سره د امپراتوري د خیرخواهۍ لپاره د با تجربه او مشاورینو یوه ډله هم یو ځای کړه، تر څو په هره معامله کې له پاچا سره مرسته وکړي او په خپلو ښو مشورو لارښوونه ورته وکړي. سلطان د دې بندوبست له کولو وروسته مغنیسیا ته ولاړ، تر څو پاتې ژوند په تنهایی او یوازیوالي کې تیر کړي چې له دنیوي رواجونو، فتنو او فساد څخه بیل په بشپړ ډول سره د الله تعالی عبادت وکړي. د په ګوښه‌نشینۍ کې دومره وخت نه و تیر کړی چې د کاردینال سیزاریني او د هغه مرستندویانو له عثمانیانو سره کړې هوکړه ماته کړه او د دې خبرې اراده یې کړې وه چې عثماني لښکر یې به له اروپا څخه وباسي. له نورو لاملونو پرته د دې ګستاخي یو لامل دا هم و چې مراد تاج و تخت خپل کوچني زوی ته سپارلی و چې عمر یې لږ و. یو خو د هغه عمر لږ و، بله یې تجربه نه وه، نو اروپایي پوځونو ته په کوم ارزښت قایل نه و. د وعدې د ماتولو د ایرایه د پاپ د فکر پایله وه. د نصرانیانو ته د دې خبرې ډاډ ورکړ چې له مسلمانانو سره د شوې وعدې ماتې کړي او د هغوی پر وړاندې د جګړه وکړي. پاپ د دې خبرې سپیناوی وکړ چې له مسلمانانو سره شوې هوکړه نوره د منلو نه ده، ځکه په هغه وخت یې له پاپ څخه مشوره نه واخیستل شوې. پاپ ځمکه د مسیح ځایناستی دی. کاردینال سیزاریني ډیر بد سړی و. د بتل د عثمانیانو د بربادولو او نابودولو هر ډول هڅه کوله، ځکه خو یې له نصراني واکمنانو سره لیدنې وکړي او دوی مسلمانانو سره د شوې هوکړې ماتولو ته وهڅول. کوم چا چې به د وعدې په ماتولو نیوکه کوله نو ډاډ به یې ورکاوه چې د هوکړې د ماتولو پړه هسې هم پاپ په غاړه اخیستې.
هغه نصراني پوځ ته ډاډ ورکاوه البته د دوی لپاره اړینه وه چې د پاپ خبره ومني ځکه د دوی پان همدا یې د عزت او خلاصون لاره وه. که بیا به هم دا خبره د چا ضمیر نه منل او د وعدې ماتېدو له ګناه به ویرېدل نو پاپ به یې د ګناهونو د پیټې د پورته کولو ټټر ډباوه او په خپله غاړه به یې اخیسته. نصرانیانو هوکړه ماته کړه او په مسلمانانو یې د برید لپاره لښکر تیار کړ. د بلغاریا یعنې وارنا ښار چې د تورې بحیرې په څنډه پروت دی ونیوه. دا ښار د مسلمانانو په لاس آزاد شوی و. د اسلام دښمنانو له پخوا وعدې ماتې کړې ځکه الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایلی دي ژباړه نو د کفر له علمبردارانو سره وجنګېږئ ځکه چې د هغوی د لوړو څه اعتبار نشته ښایي چې بیا د تورې په زور هغوی راوګرځي. دا خلک د وعدې او معاهدې طرفداري نه کوي. وعده خلافي دوی ته له پخوا څخه راپاتې ده. کله چې په یو قوم باندې یرغل کوي او یا په یو انسان کې کمزوري وویني نو ختموي او وژني. الله تعالی د دوی په اړه فرمایلی دي د یو مؤمن په باب نه دوی د خپلولۍ لحاظ ساتي او نه د کومې ژمنې مسؤلیت او تیاری تل د همدوی له لوري شوی دی. کله چې نصراني پوځ د عثماني دولت په لور مخ په وړاندې لاړ او په ایډرانیوپول کې مسلمانانو ته د صلیبیانو د دې ګستاخۍ او بې پروایي معلومات وشو نو په اندېښنو کې ولوېدل. سمدلاسه سلطان ته قاصد ورواستاوه او ورته ویل چې څومره ژر کېدای شي باید سلطان په خپله راشي. سلطان له یوازیتوبه راووت او د صلیبي ګواښ پر وړاندې په خپله د عثماني پوځ مشري وکړه. سلطان د جنیوا بحیرې قوې سره یوه معاهده وکړه چې هغه به د عثماني لښکر 40,000 سرتیري له آسیا د اروپا هغو سیمو ته ورسوي چې د صلیبي قوې په نظر کې دي. د یو عسکر په بدل کې به عثماني دولت هغې ته 1 دینار ورکوي. سلطان مراد په ډېرې تیزۍ ایډریانوپول ته د صلیبي پوځونو له رسېدو سره سم ورسېد. د دواړو پوځونو مسلمانانو او نصرانیانو ترمنځ جګړه ونښته. دواړو لورو ته پوځونو ښه میړانه وښوده. سلطان مراد هغه هوکړه چې صلیبیانو ته کړې وه په تورو کې پورته کړې وه تر څو صلیبیان یې وویني او ځمکه اسمان د دوی د وعدې د ماتېدو او دښمنۍ ننداره وکړي او بله دا چې په دې سره به د اسلامي پوځونو د جهاد جذبه هم لوړه شي. د دواړو خواو پوځونو په میړانه جګړه وکړه او جګړه ښه ګرمه وه. نږدې وه چې نصرانیان د خپل دینی غیرت جوش او جذبې په مټ بریالي شوي وای خو د مسلمانانو د جهادي جذبې پر وړاندې د هغوی جذبه هیڅ هم نه وه. په هغه وخت کې چې د مسلمانانو سرتیري په ښي او کیڼ لورو کې له کمزورۍ سره مخ ول سلطان مراد او د نصراني لښکر مشر لادیسلاس یو له بل سره مخ شول. اوس نو موقع وه چې سلطان د وعدې ماتونکي ته سزا ورکړي. د دواړو ترمنځ جګړه پیل شوه. ویرونکې جګړه پیل شوه. سلطان مراد د زمري په څیر د سترګو پر توره د خاین نصراني له خېټې وویسته. د هنګري دا پاچا له خپل آس څخه لکه پخه میوه راوغورځېد. یو سرتیری رامخته شو او د هغه سر یې له تنې لرې کړ. مسلمانانو د تکبیر چیغه کړه. د دې خاین پاچا سر یې په توره پورته کړ تر څو د دښمن پوځ د خپل پاچا عبرتناکه پایله وګوري. د اسلامي سرتیرو له ډلې و په لوړ غږ د دښمن پوځ ته وویل ای کافرانو دا ستاسو د پاچا سر دی. د دښمن پوځ چې دا حالت ولید اندېښمن شول. حوصلې یې ماتې شوې. په همدې وخت کې د مسلمانانو پوځ په یو ځل ښه زورور برید وکړ او د دښمن ډلې ټوټې ټوټې کړې. ماتې ورکړه او تېښتې ته یې اړ کړل. نصرانیان ډېر وېرېدلي ول او د تېښتې په وخت کې یو بل ټېله کول. سلطان په دې بریا پسې ونه ګرځېد. دښمن یې تر کوره وځغلاوه. دا بریا له شک پرته یوه لویه بریا وه. دا جګړه د کوسوو په میداني سیمو کې په 852 هجري کال کې د اکتوبر په 18 نیټه پیل شوې وه او 3 ورځې یې دوام کړی و چې د عثمانیانو په بریا پای ته ورسېده. دې جګړې د هنګري هېواد لږ تر لږه تر 10 کلونو د هغو امپراتوریو له لیکلړ څخه وایست چې د عثمانیانو پر وړاندې د جګړې توان درلود. سلطان خپل زاهدانه ژوند پرې نه ښوده. بیا یې امپراتوري پرېښوده او د مګنیزیا په لور د یوازیوالي لپاره ولاړ. بیا یې ټول کارونه خپل زوی محمد ته وسپارل لکه زمری چې د ښکار له کولو وروسته بیرته په خپله مخه ستون شي. په تاریخ کې د داسې ډېرو پاچاهانو یادونه شته چې له تخت څخه په کوزېدو سره یې نړۍ ته شا کړې او یوازیتوب یې غوره کړی دی. خو په دوی کې ځینې داسې دي چې بیرته راګرځېدلي تاج یې په سر کړی او چارې یې سنبال کړي دي. داسې یو پاچا هم نه دی تیر شوی چې 2 ځلې له تاج و تخت سره خدای پاماني کړې وي. دا یوازینی واکمن سلطان مراد و. سلطان مراد په کوچنۍ آسیا کې دومره وخت نه و تیر کړی چې د ایډریانوپول هغه برخه چې ینیچري یې ورته ویل پورته شوه او په عثماني امپراتورۍ کې د فساد د پیدا کولو هڅې وکړې.
ښارونه یې ولوټل، خلک یې ووژل، شور و شر یې جوړ کړ. د دوی موخه دا وه چې د دوی تنخواوې دې ډېرې شي. دا چې سلطان محمد لږ عمر لاره، نو د امپراتورۍ ځینې پاچاهان په دې فکر کې شول چې معامله ورانه نشي، خطر ډیر نشي یا حالات کړکېچن نه کړي او د کومې لویې بربادۍ پایله نشي. خلک یې ولېږل او له سلطان څخه یې وغوښتل چې معاملات دې په خپله سنبال کړي. سلطان مراد بیا راتللو ته اړ شو او په راتللو سره یې حالات سنبال کړل. جنیچري پوځونو د سلطان پر رسېدو هغه ته غاړه کېښوده. سلطان خپل زوی اناتولیا ته واستاوه او د مګنیزیا حکومت یې ورته وسپاره. له دې وروسته سلطان مراد تر مرګه پاچاهي وکړه او پاتې ژوند یې ټول په جګړو، بریاو او لاسته راوړنو تیر کړ. له عالمانو، شاعرانو او له نیکوکارانو سره د دویم سلطان مینه. محمد حرب لیکي که څه هم دویم مراد به ډېر لږ شعرونه ویل او ډېر لږ شعرونه یې زموږ سره دي، خو په شعر او ادب کې د هغه له فضیلت او غوره څخه مخ نه شو اړولی. هغه به شاعران نازول او په اونۍ کې به یې 2 ځله دربار ته راغوښتل تر څو تازه شعرونه ووایي او له سلطان سره په بېلابېلو موضوعاتو خبرې وکړي. سلطان په خبره پوه، شاعران به یې هڅول. د ده هڅه دا وه چې علماو، شاعرانو او ادیبانو ته دندې ورکړي او په داسې خدمتونه یې وګماري چې د زړه له تره د شعر او ادب فن ته خدمت وکړي. د سلطان په مجلس کې خبرې آزادې وې. د سلطان چې به کومې خبرې خوښې شوې نو ویونکي ته به یې حوصله ورکوله. ناسم نظرونه یې نه خوښول. په هر حال د شعر او ادب له اړخه د سلطان دویم مراد مرتبه لوړ حیثیت لري. دا شاهي محل په علمي مرکز بدل شو او معامله تر دې ځایه رسېدلې وه چې شاعران به په جهاد کې هم له پاچا سره ملګري ول. د سلطان مراد یو بیت دی چې ژباړه یې داسې ده: راځئ چې د الله تعالی ذکر وکړو، ځکه موږ د تل لپاره په دې نړۍ کې نه اوسېږو. له شک پرته سلطان د علم و پوهې، عدل او انصاف، شجاعت او میړانې یو مجسمه وه. هر کال به یې د حرمین شریفین او بیت المقدس د اوسېدونکو لپاره له خپل مال څخه 3400 دیناره ورلېږل. د صوفیانو، علماو، بزرګانو او د سولې د معاملې په لور به یې ځانګړی پام کاوه. د ولکې لاندې په ټولو سیمو کې واک او اقتدار ټینګ کړ. د امن او امان چاپېریال یې رامنځته کړ. په عمل کې یې دیني او شرعي احکام پلي کړل. نامسلمانان یې سر ټیټولو ته اړ کړل. بېدینه خلک یې ورټل او سپکې کړل. یوسف اصاف د ده په اړه وایي: هغه پرهیزګار، نیک، ځوان، نارینه میړنی، د خیر، د رحمت او احسان غوښتونکی و. د دویم مراد وصیت او وفات. د النجوم اثر لیکوال لیکي: هغه دویم مراد د خپل دور له ټولو پاچاهانو څخه که په ختیځ کې و او که په لویدیځ کې ښه و. په پوهه، احتیاط، میړانه، مهربانۍ، شان او شوکت کې د ده بل سیال نه و. خپل ټول ژوند یې د الله تعالی د رضا لپاره ځانګړی کړی و. ډېرې جګړې یې کړې وې او داسې کلاګانې یې نیولې وې چې په اړه یې باور نه کېده. دې ته ورته نور ډېر ښارونه یې ونیول او د اسلام بیرغ یې په ورپاوه. دلته دا خبره هم سمه ده چې د دنیا د خوندونو بندي شو او په نفسي غوښتنو بوخت و. شاید چې هغه هم د هغه صوفي په څیر و چې د دین په اړه ترې وپوښتل شو. نو ویې ویل: په ګناهونو یې تار تار کړم او بیا په بخښنې او استغفار شلېدلې ټول جوړ کړم. سلطان مراد د الله تعالی د بخښنې وړ دی. د هغه تګلاره ډېره روښانه وه. د اسلام په خپرولو او د دښمن په رټلو کې لوی لاس درلوده. د ده په اړه ویل کېږي چې د اسلام او مسلمانانو ساتونکی و. الله تعالی دې ورته بخښنه وکړي او د ځوانۍ د مرګ په بدل کې د جنتونه ورته ورکړي. سلطان د ایډریانوپول په محل کې د 40 کلونو په عمر وفات شو او له وصیت سره سم د بورسي په جامع مسجد کې د مراد ترڅنګ خاورو ته وسپارل شو. هغه تر مرګ خپل زوی ته وصیت کاوه چې د ده په قبر د مقبره نه جوړوي. د قبر په شاوخوا کې د کوټې جوړې شي چې ساتونکي پکې ناست وي او د قرآن کریم تلاوت پکې کوي. هغه په وصیت کې دا هم ویلي و چې دای د جمعې په ورځ خاورو ته وسپارل شي. د ده په وصیت عمل وشو او د قبر د ساتنې لپاره یې ځانګړې کوټې هم جوړې شوې. د مرګ په وخت کې یو بیت ولوست چې ژباړه یې په دې ډول ده: داسې ورځ به راشي چې خلک به دې یوازې د قبر خاورو ته ګوري. هغه د قبر خاورو ته په سپارلو باور لاره. سلطان مراد مدرسو، جوماتونو، محلونو او پلونو جوړولو ته ځانګړی پام درلوده. په دې کې د ایډریانوپول جامع جومات د لیدلو وړ دی چې 3 منزله لري. له دې سره یو مدرسه او یو آرام خونه هم جوړه کړه چې غریبانو او مسکینانو به پکې ډوډۍ خوړله. اوریدونکو، د نن دا خپرونه مو تر همدې ځایه وه. تر بلې چې بیا به مو خدمت ته راګرځم اجازه اخلم. پاک څښتن مو مل. د خدای په امان.